الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه د اسلام او ساينس د درسونو په سلسله لړۍ کې ته درسونه غالبا وړاندې کړي وو چې درې درسونه منګه د الله عزوجل هغه ذات چې دا کلام را لګلې د دین او شریعت را لګلې انبیاء علی السلام را لګلې زمون خالق او مالک او رازق دی دغه په اړه کې مونږ درې درسونه دغه د معرفت او شناخت په اړه کې وړاندې کړ چې کم از کم مونږ دې باندې پوه شو چې دا زمونږ خالق او مالک او رازق څه قسم ذات دی څه صفات لري او دغه نو وروسته بیا مونږ یو درس د یو خاص آیات په اړه کې چې د سوره انفال شپږم آیات او دغه موضوع دا و چې یو ملت یو امت یو حیوان څه قسم ترقی کولای شي ترقی هغه راځي په یو آیات کې باقاعده بیان کړو هغه کوم درس ورکې او د هغه نورسته مونږه به دوه درسونه غالبا پنځم او شپږم درس به د مونږه د وسپنې په باره کې و چې وسپنه چې کوم یو دا قرآن عظیم شان کې 25 آیات د سوره الحدید وانزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس په دې کې موږ دوه درس وړاندې کړ چې د وسپنې اهمیت په بیرون کې په داخل کې په دې کائناتو کې د ټول دوه درس بیان کړ به دغه نو وروسته وم او غالبا شپږم وم اتم درس ملک چې بیا په هغه کې بیان کړ د انسان دفاعي سیستم چې الله پاک فرمایي چې هر نفس لپاره محافظ تعین کړی دی او کل نفس لما علیها حافظ هیڅ داسې نفس نشته په هغې باندې محافظ او ساتونکی نه وي هغې باره کې مونږ ویلی چې یو خو الله پاک عزوجل ملایکې حفظه ملایکې تعین کړي دي چې الله پاک په اذن او په اراده د هغه ساتنه حفاظت کوي او چې کله د الله پاک تقدیر خبره راشي بیا هغې کې دوی کار نشته نو دا درسونه مونږ کړي وو نن درس مونږ یو بل آیات شریف ته او د هغې اعجاز علمی او ساینسي ته هغه کړی دی جدا کړی دی چې هغه مسله د رزق مسله ده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين د آیات شریف کې اصل دوه درې شیان ټکي د مهم دي یو دا چې رزاق یو ټکی پکې دا دی او بل ذو القوة المتين او د قوت او د متین قوت متین په معنا ورکوي یو دا ده چې کلک مضبوط قوت خاوند دی نه چې عادي قوت نه لري بلکې د ښه قوي قدرت او د قوي طاقت خاوند مخکې دا خبرې تقریبا د درسونو کې چې تاسو وګورئ هلته تېر شوی چې الله پاک عظمت چې موږ او تاسو د الله پاک ولوستلو او قدرت دوه صفات دا هغه دوه درې درسونه ما په همدې خاطر باندې وړاندې کړل چې موږ ته په دې وروسته درسونو کې دا خبرې بیا بار بار راځي نو بیا ته ضرورت نه بس هغه ځای تیار ګران لوستونکي کوشش وکړي چې هغه درسونه اول واوري او د هغې نه وروسته چې هغه واوري وروسته دا خبرې چې راځي ټول تقریبا بیا سړي ته چې څنګه خبره په ذهن کې غوږ کې ورغلې هلته پوهېږي چې دې درس کې موږ دا مسله ویلې وه نو دلته موږ او تاسو دې ځای کې ذو القوة المتین چې کله دا خبره راشي مخکې درسونه کې تیار هلته خبره د عظمت او د قدرت او د هغه د حکمت او د عزیز ذات هغه موږ ویلې زبردست ذات هغه شیان موږ ویلې سړي ته معلومیږي بیا هغه د هغه په اوسپنې په باز کې موږ ویلې چې الله پاک د اوسپنې باز چې کله راخسته دی هلته ذو القوة عزیز یعنی قوي عزیز هلته ویل شوی قوي او عزیز زبردست ذات دی نو دا صفات دی الله پاک ځای په ځای استعمالېږي په د قرآن عظیم شان دا ډېر مهم دي دې ته باید سړی ډېره توجه وکړي چې کوم صفات دی الله پاک د آیاتونو په آخر کې راځي دا د مخکې مسلې سره ډېر کلک عمیق تړاو لري ځکه هغه مسله چې څه وړاندې کېږي د الله پاک صفت ورسره راځي چې ګوره دا دغه ذات را لېږلې ده چې تاسو خبر اوسئ داسې عادي فکر ونه کوئ نو نن
خبره مونږ کوله هغه دا و چې هو الرزاق او ذو القوة المتین. دا اوس مونږ چې کله تشریح وکړو بیا به تاسو ته پته ولګي چې اوهو دا ذو القوة المتین خو ډېره غټه خبره وه، په دې کې ډېر راز دی اصلا په دې کې. اوس راځو دې خبرې ته چې دا د الله پاک صفت دی، یو رازق دی یو رزاق دی، دا فرق لري دواړه سره، فرق لري دواړه. ګورل لګاهد یو رازق دی رزق ورکوونکی، ډېر ځایونه کې رازق راغلی دی، الله په خپل صفت یو رازق دی رزق ورکوونکی، یو رزاق دی. مونږ په دې عربي کې په دې نور ژبو کې هم داسې مونږ وایو په خپلو ژبو کې بهتر بهترین بهتر بهترین، مونږ وایو چې ښه ښه یعنی ښه ټولو نه ښه. چې کله مونږ پښتو کې لږ هغه په دا نورو ژبو کې لږ ډېر مجمل مونږ پښتو کې لږ شی پراخه راځي، نو چې ښه وایي بیا ښتر ښترین، دا ښه ښتر ښترین درې مراحل دي، بهتر بهترین بهتر د نور معنی پکې یادوځي. نو خبره دا یي چې یو رزاق دی، رزاق رازق او رزاق دا فرق لري. رازق روزي ورکوونکی ته نه دا موږ تاسو د الله پاک د صفاتو یو صفت دی، اوس رزق د په هغه کې دی ورکوي. خو یو دی رزاق، رزاق دې ته ویل کېږي صیغه مبالغه، هغه عیناً شی لکه ما چې ویل چې بهتر بهترین دا پکې راځي. نو دغه شی دی چې الله پاک رزق ورکوونکی دی. خو رزاق څه معنی؟ رزاق دا معنی چې بس د ټولو نه بهترین رزاق هم دی، د ټولو نه بهترین او غټترین لویترین عمومیترین رزاق چې کوم یو دی دا دی. دې ته ویل کېږي په عربي هغه کې ژبه کې صیغه مبالغه، یعنی هغه صیغه چې هغې کې بالکل مبالغه یې ډېر زیات هغه، لکه اوس صیاد، سید صیاد، سیف سیاف، نو دا معنی چې ډېر زیات تورزن کنه چې کوم سړی ډېر زیات تورزني هغه ته ویل کېږي سیاف. او ډېر یو سړی چې ډېر زیات تکړه هغه ښکارچي کنه هغه ته ویل کېږي صیاد. دا په دې هغه کې راځي، دا یعنی زیات مبالغه په یو شي کې چې کول سړی غواړي نو بیا دا کې راځي. نو رزاق هغه ذات دی چې تر ټولو زیات رزق ورکوونکی، تر ټولو ډېر لوړترین روزي ورکوونکی او تر ټولو زیات ترین عمومي ترین، دا ټول صفات چې دا ټول به په رزاق کې دا ټول صفات ځایږي. نو الله ذات دی چې روزي ورکوي رزق ورکوي. نو که رازق بولې که رزاق، خو رزاق دی د الله پاک د نورو صفاتو سره لګېږي ښه، ځکه د هغه په ټولو صفاتو کې مبالغه ده، یعنی ډېر زیات هغه دی، هغه نه اخواته نور څوک نشته. او بلکې دا ټول مخلوقات چې راجمع کې د هغه د فیصدۍ کې هغه 0.0000 هم ته نه رسېږي که نه، نو دونه هغه دی دا مخلوقات کمزوري دي. نو ځکه خدای رزاق دی. اوس دې ته راځو چې دا د رزق مسله موږ عام خلک هر سړی داسې فکر کوي چې خو موږ خپله کار کوو، مزدوري کوو، بیا دفتر ته ځو، دفتر نه راځو، بیا چې وګټو بیا دلته راوړو خپل بچیو ماشومانو سره. موږ ویلی چې موږ عام تاثر خو داسې دی چې خپله یې ګټو، خپله روزي په لاس راوړو، نو دې کې بس د بل چا څه کار دی. خو دا یو خبره ده. اوس موږ دې ته لږ عمیق فکر کوو، زو وړاندې لکه دا مسله لږ ژور باید سړی تحلیل کې ژور باید لاړ شي چې تر څو خبره ډېره اسانه راشي. نو او که سړی ژور لاړ شي، اول خبره دا ده چې دا موږ چې کوم یو ځان ته ډېر تورزن مرزن وایو چې موږ روزي ګټو، دا کوو هغه کوو، خبره دا ده چې دې ته لږ توجه پکار ده. اول په دې کې بنیادي خبره یو خبره دا کوو، اول خبره خو دا ده چې د رزق څومره وسایل چې په دې دنیا او په دې نړۍ کې دي، څومره وسایل چې په دې دنیا کې شته، هغه ټول پیدا کوونکی او مهیا کوونکی او تهیه کوونکی او برابرونکی الله عز وجل دی. دا د موږ کمال نه دی. الله عز وجل د روزۍ ټول بندوبست د ټولو شیانو پیدا کېدل مخکې د موږ نه کړي، مخکې نه چې موږ دنیا ته بیخي انسان نوم هم نه و، بوی هم نه و. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن شریف کې راځي سوره الدهر په نامه یا سوره انسان په نامه، چې داسې یو وخت په انسان باندې راغلی و چې هېڅ یاد هم نه و، هېڅ نه و. نو چې هغه وخت کې چې هېڅ انسانیت نه و، حیوانات دا شیان نه و،
الله پاک دا دنیا پیدا کړه، بیا د هغې نه وروسته پکې اوبه، بیا د هغې نه وروسته پکې نبات بیا حیوانات یو سلسلې ته ټولو ته ورسېدې. هغې نه وروسته بیا پکې انسان خو ډېر ناوخته پیدا شوی دی، ډېر ناوخته. په دې کې ما مخکې د جیولوجي نظر دا دی، باستن شناسۍ، چې دا ځمکه او دا ستوري او دا شمسي نظام چې کوم یو دی، دا 4.5 میلیارد 4.5 میلیارده نه 4.5 میلیارده کاله مخکې دا پیدا شوي. بیا د هغې نه وروسته ورو پکې بیا هغې کې اوبه شوې، بیا د اوبو نه وروسته پکې اول بالکل لکه د اور سکروټه غوندې وه، بیا پکې دا ځمکه دا انشاءالله دې به کې ورځ بیا ځان ته بحث کوو. بیا ورو پکې نباتات شوې، نباتات نه وروسته پکې حیوانات شو، حیوانات نه وروسته چې دا ټوله سلسله د رزق او د ټول شیان مکمل شوه. د هغې نه وروسته الله عز وجل بیا پکې انسان پیدا کړ. انسان ډېر وروسته پیدا شوی دی. د دپاره د رزق ټول وسایل چې څومره په کار هغه په دې ځمکه کې، په دغه مونږ چې ځمکه ورته وایو، مونږ خلک دنیا ورته وایو، دنیا بیل شي، ځمکه بیل شي، دا جدا خو دنیا د ټولو ته وایي. او دا ځمکه چې تاسو سره د مونږ او تاسو کې ګرځادونه به سره کې بیخي په دې شمسي نظام کې ورکه شی دی. بیا په کهکشان کې هغوی څه ښکار هم نه دی. مونږ ځمکه په ټولو کائنات ته که واخلې نو هېڅ قضیې خبرې وړ نه ده چې سړی باس پکې دومره وړوکی ده، دومره شی ناچیز شی دی. اوس د دې انسان دپاره د رزق ټول وسایل الله عز وجل مخکې نه پیدا کړ. چې کله پیدا کړ انسان، راغی به انسان د دغه د رزق د دغه وسایلو نه د خپل خواهش او د خپل د زړه د هغه په هغه باندې کوم شیان چې انتخابوي هغه خوري. څه قسم ځان ته کور جوړوي، څه قسم ځان ته بلډینګ جوړوي، څه قسم ځان ته خیمه جوړوي. په هر وخت کې فرق لري د زندګۍ هغه طریقه. خوراکونه کوم خوراک خوري، وریجې خوري، ډوډۍ خوري، غوښه خوري، هګۍ خوري، هر شی خوري. شته دا کوم شیان چې مونږ وایو دا ژوند کې چې خوري، دا ټول شیان د مونږ نه مخکې نه پیدا شو. دا حیوانات څاروي چې مونږ تاسو د هغوی غوښې خورو، دا چرګ او دا نباتات او دا میوې، دا څه شیان چې دا ټول اوس هم شته. صرف یو خبره مونږ مخکې دا خبره کړې وه چې د مونږ د رزق په منبع باندې ځینې زورځواکو ځینې خلکو قبضه لګولې ده. ما درته مخکې دا خبره درسو کړې وه چې اکسفام په برطانیه کې یو غټ کمپنۍ ده، هغوی د دنیا د دولت هغه ټول سنجوي، بیا کال په کال یو راپور خپروي. هغوی وایي چې د دنیا د 82% وسایلو او سرمایې او د دې ټولو شیانو قبضه صرف 1% په لاس کې ده. یعنی د دنیا ټول وسایل چې کوم یو دي هغې اختیار او هغه صرف 1% سره دی. دا باقي 18 یا 19 چې پاتې کېږي په دې باندې بیا دا 9 خلک په دې باندې دي. بیا په دې 9 خلکو کې هم 14-15% داسې دي چې هغوی بیخي غټه ګېډه پاچولې. دا هم داسې خاماران غوندې دي چې دې باندې هم تقریبا داسې د لکونو خلکو وسایل دلته خلکو سره دي. هغه خو په میلیونونو خلکو د رزق وسایل قبضه کړي. دا باقي چې لږ پای د متوسط زورځواکان چې کوم دي هغې بیا په دې نورو باندې هم قبضه کړي. داسې فکر وکړئ چې دا ټول د زندګۍ تقریبا 95-99% وسایل چې کوم یو دي دا د محدودو خلکو په لاس کې دي، د 2-3% په لاس کې دي. دا باقي ټول 99-98-99% انسانان چې کوم یو دي داسې فکر وکړئ چې دوی په دغه 1 یا 2% باندې گزاره کوي. تاسو فکر وکړئ دا اوسنۍ فعلي نړۍ کې چې موږ پکې دې کې 1.5 میلیارده یعنی 1.5 میلیونه انسانان اوسېږي. په دې 1.5 میلیونه انسانانو کې د ژوند په وسایلو باندې داسې فکر وکړئ چې 2-3% 1% خو 2-3% هغوی خوړلي ده، څه چې پاتې د نور زورځواکانو خوړلي دي. نو دې غریبانان ته داسې فکر وکړئ چې دا 1.5 میلیارده چې دي، دا 1.5 میلیارد داسې وباسئ چې دوی به ژوند وسایل پوره به لري. دا 1.5 میلیون، دا 1.5 میلیارد وښیه، 1.5 میلیارد دی. ښه دا 1 میلیارد خلک چې کوم یو دي دا د زندګۍ وسایلو ته لاسرسي کم دی. چا فیصدي ډېره، چا فیصدي کمه ده، چې خطه کم شته چې د زندګۍ وسایلو ته 1% لاسرسي لري. د موږ په دې ملک کې راپور، صحیح راپور، موثق راپور دا دی چې 95% خلک په دې ملک کې 95% خلک د خط غربت نه لاندې ژوند کوي. د موږ په دې ملک 95%. خو تاسو ګوره په دنیا کې مترقي ترین ملک چې کوم یو د امریکا دی، خو تاسو راپورونه ولولئ په امریکا کې څو ایالتونه، باقاعده څو ایالتونه هغه د خط غربت نه لاندې ژوند کوي. په امریکا کې خلک چې امریکا خو
زندگی هغونه لوړه ده او سطح او دا ده، خو په هغې کې تاسو دقیق راپورونه ولولئ چې کومو رسانو خپاره کړي دي چې په هغې ځای کې تقریبا څو ایالتونه د خط غربت نه لاندې د خلکو ژوند دی. دا میډیا خو د دوی په لاس کې د دوی کنټرولوي، خو کله کله چې هلته څه واقعه پیښه شي بیا هلته خلک لاړ شي هغې ته د خلکو زندګي چې وګوري چې دا خو موږ ویلی چې موږ غریبانان خو نور دي، موږ خو لا ښه یو په دې وطن کې خو څه خاورې ایرې پیدا کوو، هغه خلک دا مشکلات هم لري. نو هلته د خط غربت نه لاندې خلک ژوند کوي، نو هلته محدود سرمایه‌داران، تاسو به بیل ګیټس او پلانکې څه غټې غټې بلاګانې دي، اول میلیاردر، دویم میلیاردر، دریم میلیاردر، دا خلک دي، دوی تاسو فکر وکړئ چې میلیاردونو سرمایه باندې صرف د یو سړي قبضه وي، بیا دغسې بل دغسې بل چې دا ټول 100 پوره کوي، 100 کسان. غالبا ما چې کوم راپور د اکسفام لوستی و ټول یې لیکلي وو چې نه پوهېږم چې 200 څوک هغه یې لیکلي وو چې په دې ټوله نړۍ کې 200 څوک کسان دي، 200 څوک هغه دي چې د دولت په دې 82% باندې صرف هم د خلکو قبضه ده. بس هغه میلیاردونه چې ما درته وی چې 9 میلیارد خیر دی ورکوي، هغه معنا دا شو چې د میلیارد خلک به د زندګۍ سطح بدون چې گزاره به کېږي، خورد و نمیر به وي، خو دې نه لاندې خلک خو تباه دي. تاسو افریقا او د ملکونو ته چې وګورئ، دلته اوس مصیبت همدا دی، د رزق وسایل الله پاک ښه پریمانه پیدا کړي، ښه پریمانه، هېڅ کمبود نه راځي په دنیا په وسایلو کې چې څونه مصرف شي. خو خبره دا ده چې دلته خو غم دا دی چې یو سړی تاسو فکر وکړئ چې یو سړی د 100 کسان په خوراک قبضه کړي، یو د 1 لک کسانو په خوراک باندې خېټه اچولي، یو د 1 میلیون خلکو په رزق باندې قبضه اچولي، نو تاسو چې حساب کړئ چې د 1 میلیون کسانو هغه وسایل د یو سړي سره دي، د بل سره دي 2 میلیونه، د بل سره 3 میلیونه دي، نو دا 1 میلیون غریبانان چې یو سړي قبضه پرې کړي، خو دا په 100 کې په 0 کې 99% خلک چې دا غریبانان بیا هغه نه پاتې کېږي او دا یو سړی په مزې پرې کوي. دغه تقسیم ویشت چې کوم یو دی، دغه اصلا غلط ترتیب شوی چې یو سړي ته دومره ډېر قبضه بله ټول شیان جلابل بېساره داسې په حال کې اوسېږي. نو د رزق وسایل چې کوم یو دي دا بالکل په دې ځمکه کې هېڅ نه کمیږي، هېڅ نه کمیږي. زه اوس درته تشریح کوم وایم چې الله پاک چې رزاق دی، اصلي خبره دا ده چې د رزق ټول وسایل په دې نړۍ کې دومره پریمانه دي، دومره پریمانه دي چې هېڅ ختمېدو والا نه دي. خو دا چې یو 2 او 3 او 10 او 20 قبضه پرې لګولې نارور طبیعي خبره ده، دا خو د بل چا شی خو شته، خو چې څوک یې چاته نه ورکوي نو څه به هغه وي. نو ځکه د اول خبره کې موږ دا وکړه چې د رزق ټول وسایل په دې ځمکه کې موږ وایي، بل چاته نه ځو، بل څه خپل کاري په دې ځمکه کې چې د رزق څومره وسایل دي الله په ښه پریمانه پیدا کړي، ښه پریمانه. په دې سمندرونو کې موږ تاسو فکر کړو چې دا خالص اوبه دي، په دې سمندرونو کې د رزق خزانې پرتې دي، د رزق خزانې په دې سمندرونو کې پرتې. تاسو خو لږ تحقیق وکړئ په دې کې چې کوم یو حیوانات، نباتات، شیان پیدا کېږي په دې ځمکې دا ټوله درېیمه برخه او 3 برخې اوبه دي، یو برخه کې وچه ده. دا څومره چې تاسو دلته ګورئ د دې اندومره 3 چنده د دې ځمکې د وچې په سمندرونو کې د رزق وسایل شته، هلته ټول شیان شته، د هغې ځای استفاده اوس لږ شروع شوې ده. موږ او تاسو ډېر زیاتې خزانې په دې سمندرونو کې لرو، خو دا چې موږ ورته خړ ګورو په ساحل په غاړه ګرځو چې نه شو کولی، دا زموږ خپله ګناه ده. خو دا شیان شته دی. یو خبره پکې دا شو چې د رزق وسایل الله پاک پیدا کړي. صرف موږ اوس څه کوو د رزق د دغه وسایلو نه موږ څه کوو، موږ خپل راخلو ته نه اوس داسې خو نشي کېدلی چې الله پاک دې داسې وکړي چې بس ډوډۍ هم درته تیاره په اشپزخانه کې پخه کړي او بیا درته راوړي، بیا درته خوله کې واچوي او تا خوله وازه نیولي، بیا ننه باسي، ننه سیستم هم ټول بس هغه تهیه کړي او هغه کړي. اخر همدغې نه هم سړی بیا تنګېږي چې مه یې راکوه، زه یې خپله خورم. انسان خپل یو طبیعت دی، نه دا شی خورم، دا شی نن، دا مختلف شیان خوراکونه موږ تاسو روزانه بدلو رابدلو، دا د انسان د طبیعت خبره دا هم یو مسله ده. نو خپل طبیعت باندې بل خبره دا ده، دا یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې په دې زندګۍ کې د دنیا چې دا د امتحان ځای ده. اوس چې امتحان ځای شو، په دې کې اوس هر سړی هغه الله پاک انسانانو ته مختلف استعدادونه ورکړي دي. د چا استعداد کم دی، چا استعداد متوسط دی، چا جګ او ټیټ. اوس دغه که د رزق ټول وسایل
داسې وایي چې دا الله پاک په خپل اختیار کې هر سړي ته هغه ورکولی. نو بیا د دې خلکو د استعداد به څنګه ښکاره شوی وی او دوی به څنګه چا به جګې نمرې وړلې 100 نمرې وړې چا به 1 نمبر وړه. و چې څوک مکتب کې داخل شي نو استعداد یې هغې سړي پته ولګي دا سړی دونه سړی دی او نمره 2 نمره 3 نمره داسې. خو چې بیرون مکتب نه یو سړی بیرون اوسي څه پته لګي چې دا څه شی دی او خبرې مونه کې او قرار داسې ټوله خوري وسکي حساب نه مني نو هغه به څه پته ولګي. نه چې کله د دنیا میدان ته زندګۍ میدان ته سړی ولویږي په هغې ځای کې سړي داسې به وي یو سړی به هېڅ سبق یې نه ویلی خو د ژوند میدان ته چې کله داخل شي د به خاص استعدادونه چې په خلک کې راوپنځېږي راښکاره شي. یو سړی به په خبرو کې ډېر تکړه هېڅ سبق یې نه ویلی خو په خبرو کې یو قسم کمال والا سړی. ډېر خلک داسې چې هېڅ سبق یې نه دی ویلی خو یقینا د انجینرانو نه تکړه په دې شیانو کې. وجه دا ده چې سره استعداد خو دا چې سبق نه دی ویلی دا بېله مسله ده چې ولې سبق نه دی ویلی دا یو خبرې دې ته تحلیل پکاري چې څه حالات و شرایط په دې انسان باندې د ولادت نه تر اوسه تېر شوي دي محیط څه قسم ولې د سبق نه دی ویلی. که موږ تاسو په دې وطن کې پوهېږو ډېر زیات عوامل فکتورونه شته چې موږ د خلکو مخ یې نیولې د سبق د غریبت باندې د مشکلاتو د دشمنۍ په وجه باندې د نارس رسۍ سره کوم ځای کې دا غریب پیدا شوی په هغې ځای کې مکتب نه وي تګ راتګ ورته مشکل وي پلار ورور څوک یتیم وي څوک اسیر وي څوک هغه نه لري دا ټول شیان د دې سبب دی چې سړی د سبق ونه وایي نو بې سبقه پاتې شي. که نه استعداد خو کامل استعداد لري ښه پوره استعداد لري خو دا چې کار وانه چول شو دا موږ محیطي شرایط لرو دا لږ څېړل پکاري خو په هر صورت باندې استعداد د انسانانو هغه وخت پنځېږي هغه وخت څرګندېږي هغه وخت ښکاره کېږي چې کله دی د زندګۍ میدان ته ولویږي د زندګۍ میدان ته ولویږي نو بیا پته لګېږي چې دا سړی د څومره استعداد خاوند دی. اوس خبره دا ده چې دا استعدادونه به چې کله راښکاره شي نو د هر استعداد نتیجه فرق لري. یو سړی اول نمره کېږي یو به دویم یو به لسم یو به شلم یو به د اخر نه اول یې پسې نو دا خپله پته لګېږي په هغې ځای کې نو دغه دا اوس داسې دی خوانده و ناخوانده برابر دا خو نشي کېدی په مخکې امتحان کې نو هغه کسان چې هغوی د لوړ استعداد خاوندان دي طبیعي خبره ده چې هغوی نسبت خلکو ته زیات مقام او مرتبه او هغه حاصلوي هغه کور هم لري موټر به هم لري وسایل به هم لري دا به هم لري دا به شیان ده که د استعداد لري خلک ورته توجه کوي زرګونه خلک دی کنټرولوي دې رهبري او هغه کوي طبیعي خبره ده هغه زیات دي نسبتا نورو ته لکه تنخوا معاش دا شیان کې فرق یې پکې دغسې متوسطو خلکو دغسې لاندې ټیټو خلکو یو دویمه خبره دا شو. درېیمه خبره دا ده چې دا خپل استعدادونه چې فرق لري دې استعدادونو په نتیجه کې دا نظام په چلش راځي په دغه راځي. موږ مخکې د غالبا 13 درسونو کې به خبره کړې چې د انسانان چې کوم یو دي دا خو د مختلفو استعدادونو خاوند دي خو دغه کله کله سړی داسې فکر کوي شاید خلک هغه وکړي سوال یا اعتراض وکړي چې ولې ټول به یو شی پیدا کړي وي نو څه مسله وه الله پاک د هېڅ مسله نه وه دا ټول به یو شان ټول ته یو څه استعداد ورکړی وی خو خبره موږ دې کې مخکې غالبا یا به کړي یا به نه کړي اوس به وکړو چې اصل خبره دا ده که د ټولو خلکو استعدادونه یو وی نو بیا چې تر ټولو ښه کار وی هغه اعلی کار چې په دې موږ په دې خطه کې یا په دې هغه کې دنیا کې وی په ځمکه کې هر سړي به هماغه اختیارولو هر سړي به ویلې چې زه د رئیس جمهور یم ټیټه خو موږ نه وایو هېڅ انسان یې ټیټه نه وایي چې استعداد هم بیا یو شی اوس موږ رئیس جمهور دی وایي چې زه 2 دکتورا لرم او مفکر یم او پلانکی یم نو که دا ټول مفکرین وی نو دته بیا چا پرېښود د ریاست جمهوري په چوکۍ باندې یو قصه د تاریخ کتابونو لیکلې ده موږ په دې مکاتبو کتابونو کې غالبا خبره راغلې ده ویلې چې دا کوم چې حکمرانان دي مشران دي دا یو چاپلوسه طبقه همیشه لري غوړمالان پښتو کې غوړمال ورته وایي لیکن چاپلوس ورته وایي چاپلوسه طبقه همیشه د دې واکدارانو په شاوخوا باندې چې راتاوي چې صاحب داسې دی او چې صاحب داسې دی نو موږ د مکتب په دې نصاب کتابونو کې دا مخکې ونه پوهېږم اوس دقه نشته نو دا خبره وه چې یو باچا و نو بس دا خوا کې وزیر هغې وخت کې به وزیر و نو وزیران یې غلیبانان هم د چاپلوسه غوړمال که نه یې واورېزم بیا شپه نه شي کولی بیا دستي لرې کوي بل سړی راولي بل غوړمال بل چاپلوس راولي نو ده ورته مخه کوله نو ورته ویل چې باچا صاحب کاش کې دا چوکۍ دایمي وی نو بس دایمي به مزې کولې نو باچا خو ډېر هوښیار و ډېر بلا ورته ویل خو فکر وکړي سړی خو ډېر چاپلوس دی ډېر کم عقل دی نو هغه ورته ویل ظالمه دی خدای دا دایمي وی چې
چې دا دایمي وي نو ما ته چا برخه پیدا کوله. واقعیت خبره ده که رښتیا د پاچي دایمي وي، وزارت دایمي وي، خو چې هغه اول سړی پرې ناست وي نو بیا تر قیامته پورې هماغه ناست و. دا د پاچا ډېر هوښیاره خبره ورته وکړه وی چې اوس ظالمه دی خدای، که دا دایمي وي خو چې هغه اول سړی د ما نه مخکې چې هغه اول سړی کوم ناست و، خو تر قیامته به هماغه و. ما او تا ته ظالمه دی خدای چا پاچاهي راکولې، چا د چوکر. دا الله پاک په دې زندګۍ کې ګوره دې کې ډېر غټ حکمت انشاءالله مونږ چې د حکیم ذات هغه ته ورسېدو هلته بیا دا حکمتونه انشاءالله بیانوو چې په دې کې ډېر غټ حکمت دی. د انسان د ابتدا نه شروع تر انتها پورې یو سړی باچا، یو سړی رئیس جمهور، یو سړی وزیر، یو سړی رئیس، یو سړی والی، یو سړی د پوځ قمندان، دا دغه چوکۍ چې ناست دی دې نه باقاعده امتحان دی، زره قدم چې دی ږدي. اوس خو دی نه پوهېږي، اوس خو په مزو کې دی، په چړچو کې دی، موټرې دی، وزې دی، زرې دی، او شاته او مخکې باډي ګاډان ورپسې دی او شی دی. خو چې سترګې پټې شوې دی غمزدلي قبر ته چې ورښکته شو، د غمزدلي قبر دی تورې سوړي ته چې ورښکته شو، نو هلته به بیا دته پته ولګي چې څومره غلطي مې وکړه. ما خو په دنیا کې خوشحاله وم، قمندان صاحب او پلانکی صاحب خلکو راته ویلې، خو ما ته خو دا پته نه لګېدله. اوس به پته لګي، اوس به د زرې د قدم حساب به ورکوي، بیا به پته سړي ته لګي. او د قیامت میدان ته چې لاړ شي چې دا خلک به چې راشي زه وهلی یم، زه ټکولی یم، ما حق خوړلی، دا خوړلی، اوهو چې دا دنیا کې څه کړي ټول به ترېنه لاړ شي. او چې پوره نه شي نو د خلکو ګناهونه به راشي، په ده باندې به واچولی شي. افسوس خبره خدا ده، نن د موږ خلک د چوکیو په خاطر باندې په لکونو په زرګونو ډالر ورکوي یو چوکۍ کې زه مقرر شم، او د ریاست د جمهوري او د صدراعظم او د شورا دپاره په میلیونونو ډالر لګېږي، په میلیونونو ډالر په انتخاباتو کې خلک لګوي، خلکو ته پیسې ورکوي، د خلکو ووټونه اخلي. خو دا خدای ډېر خوشحاله دی دی کې. خو تاسو فکر کوئ چې دا ملت کې 15 میلیونه زموږ نفوس دي، د 15 میلیونو خلکو لاس په دې رئیس جمهور په دې ګریوان کې پروت دي. 15 میلیونو خلکو حساب به اشرف غني ورکوي. بیا دا خو عادي خبره خو نه ده کنه، دا خو نه پوهېږي غمزدلی کنه، کاشکې دې په دې پوهېدلی چې دې کې څومره مصیبت دی، د دې حساب څومره سخت دی، د دې حساب ورکول څومره سخت دي. که دی باندې دی پوه وی کله به هم دا کار نه وی کړی. خو موږ د لیونیان یو کنه، په دې دنیا کې چې اوسېږو سترګې م پټې دي، حقیقت نه معلومیږي. حضرت علي کرم الله وجهه یو ډېر ناشنا خبره کړې، د حکمت خبره کړې. انسانان په دنیا کې په ژوند کې ړانده په ژوند کې ړانده انسانان، خو چې کله مړ شي بیا یې سترګې وغړېږي، بیا په ټولو شیانو حقیقتونو باندې پوه شي. اوس خو موږ ړانده یو، موږ ته حقیقتونه نه معلومیږي. نو ځکه اصلي خبره مې دا کوله چې په دې دنیا کې چې دا خلک جګ او ټیټ دي، لاندې باندې استعدادونه الله پاک متفاوت پیدا کړي. اصل خبره په دې ځای کې وه، دې اصلي وجه دا ده چې دلته دا نظام وچلیږي. اوس ما درته دا ویلې که دا د ټول استعداد یو شان وی نو ما به هم دا وکول، زه د رئیس جمهور بل به هم کول، خو دا څونه د موږ په ملک کې 15 میلیونه خلک دي، نو 15 میلیون کې به ټولو دا وکول زه د رئیس جمهور ته ما به څه بدتري لري چې استعداد یم دا دی داسې دی، تم مفکر یې زه مفکر یم، تا ته نو څنګه ته چوکۍ پرېږدم. نو بس لانجه به په دې دنیا کې به یو مشکل پاتې، ټول نظام به ټپ ولاړ وی. چې کله داسې حالت راشي نظام ټپ ودرېږي، نو تاسو خیال ده چې د خلک د سپیکر کې دا مساوات چې خدای هم تباه کړ دی. لږ خو وګورئ چې مساوات راشي. موږ په پښتو کې ډېر یو ساده مثال دی، وایي چې ته خان شي او زه بیبي، نو دا ځای به څوک جارو کوي؟ خبره دا ده چې ښځه وایي چې زه خو بیبي یم، د پلانکي صاحب لور یم، د والي صاحب، د وزیر صاحب، د رئیس جمهور صاحب لور یم، نو بس زه څنګه ځای جارو کوم؟ نو هغه وایي چې خو تا خو چې زه تا انتخاب کړی، دا پلار ته ما ته را کړی، خو زه خو یو شی یم که نه، زه خوش خو نه ده که نه، نو چې ته دلته کېنه چوکۍ هغلته کېنې، نو بس هر څه به کار خراب شي، دغسې به نظام ټپ ودرېږي. نو الله پاک په دې ښه پوهېږي. ور قرآن عظیم شان کې باقاعده آیات دی، نحن قسمنا بینهم معیشتهم ورفعنا فوقهم بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریه. دا موږ معیشت تقسیم کړی دی خلکو په منځ کې، یو بلم ټیټو جیټ پیدا کړي څه دپاره؟ هلته آیات شریف کې باقاعده وایي لیتخذ بعضهم بعضا سخریه، تر څو یو د بل نه کار واخلي. اوس راځئ موږ او تاسو لږ حساب وکړو په دې کې چې رئیس جمهور صاحب چې په ټولو کې ټاپ سړی پاس په چوکۍ ناست دی بره، نو دی خپله په هر شي کې محتاج دی.
دا بکول چې ما په سر کړی دا چا جوړ کړی، څومره پروسیجر څومره سلسله په دې بکول دا جوړولی دی ما سر ته چې راشدلی، په دې کې به زرګونو خلک بلکې لکونو خلک به په دې کې انوالو دي، په دې کې به کار کوي، په دې جوړېدو کې تر هغه ښه سره چې رسوي نو دونه به وي. دا زه چې لباس اغوندم، دا واسکټ چې ما جوړ کړی، دا جامې چې ما جوړې کړي، دې کې په زرګونو په لکونو خلک په دې کې هغه دي. تاسو داسې فکر وکړئ چې دا رخ جوړېږي چېرته، دا تار چېرته جوړېږي، بیا دې تار هغه منبع چې کوم ځای کې د هغه چیرې دا داسې لږ کله خو موږ تاسو ساده فکر کړو، بس رخ راواخله او سیرې کوو، خیاط ته ورکړه، خیاط یې جوړ کړي. خو د دغه د تا د اغوستلو نه نیولې تر د دې تر اخري انتها پورې دا زنځیر چې کوم یو دی، که دا تاسو ولټوئ یقینا په لکونو خلک، په میلیونونو خلک به په ځینې کې انوالي په دې هغه کې. دغسې څپلیو ته ضرورت لري، موچي ته ضرورت لري، سر جوړولو ته، د ګیرو جوړولو ته، ویښتانو ته، دې ته ضرورت لري. نو خبره دا ده چې د هر یو کې زیات خلک هغه دي په کار باندې مصروف دي. نو که سړی وایي چې زه رئیس جمهور یم، خو رئیس جمهور خو یو شی خو به خوري که نه، یو شی خو به اغوندي که، لوڅ لغړ خو به نه ګرځي که نه، داسې خو به نه وي چې لوڅ لغړ به ګرځي او هېڅ شی به هم نه خوري، داسې به نه وي چې هېڅ هم نه خوري. نو دا سلسله داسې ده چې دغه نظام موږ او تاسو یو بل ته یو څه اخلو ترې یو څه ورکوو. په دې نظام کې رئیس جمهور په کار دی، صدر اعظم په کار دی، وزیر په کار دی، معین په کار دی، رئیس په کار دی، مدیر په کار دی، مامور په کار دی، چپړاسي پکې په کار دی، پیرهدار پکې په کار دی، ډریور پکې په کار دی، کلینر پکې په کار دی، پنچرمین پکې په کار دی، مستري پکې په کار دی، پرزې جوړونکی پکې په کار دی، ټیر جوړونکی په فابریکې په دنیا کې په میلیاردونو ډالر په یو فابریکه دی د ټیر. ټیر څونه عادي شی دی په موټر کې، دا جوړیږي، پرزې جوړیږي، دنیا فابریکې په دې یو شي کې، په دې یو موټر کې، په دې یو هغه کې لګیا دي. د خوراک دا فابریکې چې سړی کله لږ وسیع فکر وکړي بیا یې سړی ګنګ سي چې دا نظام الله پاک پیدا کړی دا خو موږ داسې عادي فکر کولو که نه، خو ډېره غټه خبره ده. او دا نظام په هغه وخت کې چلیږي چې کله ورفعنا بعضهم فوق بعض، چې لږ ټیټ یو سړی په ګلکار دی، یو سړی نجار دی، یو سړی مزدور دی، یو پکې استکار دی، دا فرق لري د زندګۍ په دې میدان کې. نو دا چې استعدادونه فرق لري، د دې استعدادونه د فرق په برکت باندې د نظام په چلیدو دا به ځي. ځکه موږ تاسو ویلي چې وظیفې اوس خو دلته خو هر شي ته موږ رئیس جمهور صاحب ضرورت لري، خیاط ته ضرورت لري، سلماني ته ضرورت لري، موچي ته ضرورت لري، دا بوټان چې څوک ګنډي. که اوس وایي چې موچي دی نه فابریکه دی، خو فابریکه کې یو څوک یو سړی خو کار کوي که نه، وچه خو نه ده چې دا هغه به کېږي. دغسې موږ ته به دا شی څوک برابري، دا سړک به څوک جوړي، دا کور به څوک جوړي، دا خښتې به د دیوال ته څوک جګي، هلته به یې لګي څوک، دا خټه به څوک میده کوي، هلته به یې څوک ورکوي، مساله به څوک جوړي. دا اوسپنې چې دلته موږ راایستلي، دا اوسپنه چې ماته د سیخ او د ګاډر په شکل کې د کور ته راغلې ده، دې تاسو داسې پروسیجر شاته وکړه تر معدنه پورې، د معدن نه راایستلو، موټر کې بارولو، بیا راوړل، بیا هلته فابریکې کې دا ذوب کول، د دې نه سیخ جوړول، دې ته قالب جوړول. خیالات سړی د ساده فکر کوي، عمیق فکر سړی وکړي، سړي ته دا مسایل خپله بیا کلیر کېږي، واضح کېږي. نو اوس خبره همدا شوه چې دغه تفاوت د زندګۍ اصل د زندګۍ د چلیدو سبب ګرځېدلی دی. دا زموږ وجود چې کوم دی، په دې وجود کې غټې پرزې شته، وړې پرزې شته، ډېرې وړې پرزې شته چې په سترګو نه لیدل کېږي، خو هر یو خپل کار کوي. په دې موټر کې غټې پرزې هم شته، وړې پرزې هم شته، متوسط هم شته، هر یو خپل کار کوي. صرف یو پرزه ترې نه وباسي، دا یو کیلي غمزدلی دومره شی دی، دا ترې نه وباسي، لرې کې موټر دی ولاړ که نه، تیل هم پکې دي، بیټرۍ هم پکې دي، هر څه پکې دي، خو چې کیلي ور وانه چې نه چالانېږي. خو یوازې کیلي خو نه ده که نه، سړی وایي چې دا موټر ټول کیلي ده، دا نه ده. او که سړی وایي چې دا ټول ټیر دی، ټیر هم ټول نه دی. او که خلک وایي دا باډۍ ده، باډۍ هم نه ده. او دا ماشین دی، ماشین هم یوازې نه دی. بیټرۍ سړی وایي چې نه موټر کې مهم شی بیټرۍ ده، یوازې بیټرۍ هم نه ده. په دې موټر کې په زرګونو پرزې لګېدلې، په زرګونو پرزې، او دا هره پرزه که وړوکې ده، که غټه ده، که قوي ده، که نازکه ده، په خپل ځای باندې کار کوي. تاسو لکه د موټر صرف د موټر ته خیال وساتئ، دا زموږ د دنیا ژوند د موټر په شان باندې تاسو وګورئ. په دې موټر کې رقم پرزې دي، وړې شته، غټې شته، دومره وړې شته چې بیخي هغه د ستن که درته پرزې هم په دې هغه کې موټر کې شته، خپل کار کوي. که هغه ترې نه وباسي موټر ځای په ځای ودرېږي. نو ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې موټر دی بس چې کلیپ کې چالان کړه بس ځي،
دې کې لویه دنیا لګېدلې. دغه زندګي دا زموږ او تاسو ژوند چې کوم یو دی دا د دنیا دا زندګي دا د ځمکې دا زندګي چې موږ یو دلته لرو دا د دې مختلفو افرادو په لکونو په زرګونو افرادو د همکارۍ او د مرستې او د یو بل سره دی هغه په نتیجه کې دا شی روان دی. که دې کې پرزې لرې کو بل پرز یو سړی ته نه دی نه لرې کوي، یو سړی لرې کوي. یو ځل هغه کسان چې ډوډۍ پخوي صرف دا نان بیان د ټوله دنیا کې ښځې دې نه پخوي، یعنې داسې یو حساب وشي هېڅوک د ډوډۍ نه پخوي، هېڅوک د ډوډۍ نه پخوي، نو څه به کېږي؟ لکه سړی فکر وکړي هېڅوک د ډوډۍ نه پخوي، خبره دا وکړي هېڅوک د په دنیا کې غنم نه کري، نو څه به کېږي؟ و دې وایي چې هېڅوک د نباتات په دنیا کې نه کري، نو لکه فکر وکړي څه به کېږي؟ دا یو شی چې منفي کې یو شی ته نه منفي کې ټول نظام فلجېږي ورسره. دې خبره نه ده. خلک وایي چې بس چلېږي، نه دي که دا یو دی کې خبره خو داسې نه ده، دا داسې نه کېږي. دا څومره پرزجات چې په دې موټر کې شته د هر یو پرزه په خپل ځای باندې مهمه ده. زموږ په دې نظام کې د هر ګروپ د هر ډلې خپل یو څه خصوصیات دي. دا ټول نایان دي سلمانیان دي ټول یو ځل وایي چې دا بند بس دکان نه بند. دا اوس وخت کې د پیلي حالت کې نایان ټول بند کړي، موږ سرونه ګیرې ټول ګډ وډې پرتې دي. وجه دا ده چې نایانو دکانونه بند دي، یو څه وخت د خیاطانو دکانونه بند وو، یو څه ټول نظام بند وو. یقینا هغه وخت کې چې عمومي قرنطین اعلان شو چې بس هر شی به بند دي، نو خلکو اعصاب خراب شو. خو اوس څه به کوو؟ هغه خلکو چې روزانه عاید روزانه څه ګټل کور ته وړل، هغه بند، بازار کې نه، دکان کې نه، سلماني نه، خیاط نه، دکان نه، صرف قرنطین ته باوجود دی چې قرنطین دی خو خوراکي شیان خو خلاص وکنه. وجه دا چې چاره نه وکنه څنګه به کې چې خوراک هغه نه کې. نو په ټوله دنیا کې هر څه قرنطین خو د خوراک شیان قرنطین نه و، دوا قرنطین نه و، ځکه ضرورت و دې نه کېږي. نو تاسو هم دغه یو شي ته سر فکر وکړئ چې دې قرنطین په زمانه کې څه مشکلاتو. دا قرنطین معنی مساوات چې خلک وایي چې مساوات دی راشي، مساوات دا قرنطین دی. بس قرنطین کې ټول خلک مساوات دي. نو څه به خورې، څه به څکې، څه به اغوندې، څه به کې. خو دا خو زندګي دا خو چې ګپ دی. که دا خلک وایي چې مساوات غواړم، مساوات خو د هر کله خو فکر پرې وکړئ، تر شی فکر وکړئ، دا خو تاسې خبره نه ده. تاسو اصل غواړئ دا نظام په ټپه ودرېږي، د هر څه بس ختم شي، هېڅ انسانان نه وي، ژوند نه وي. بس بیا مساوات هغه وخت کې راځي چې ټول خلک به ادیرو کې څبلي او قرار ویده شي، نو بیا به مساوات راځي. غیر دې نه مساوات ممکن نه دی په دې دنیا کې. اوس خبره راغله مونږ ویلې چې الله عز وجل د دنیا کې د رزق ټول وسایل ته پیدا کړي وو. دویم خبره پکې دا شو چې دغه وسایل چې پیدا شوي دي د وسایلو استعمال کې د موږ د دنیا د خلکو رول دی هغه دا دی چې د استعدادونه فرق لري. دا استعدادونه چې فرق لري طبیعي خبره ده. د استعداد د فرق په نتیجه کې طبیعي خبره ده چې وسایلو په تصاحب کې او د وسایلو په لاس راوړلو کې فرق راځي ورکې. او درېیمه خبره هم دا پکې وکړه چې دغه تفاوت چې موږ او تاسو وایو د استعداد تفاوت دا د نظام د چلشت لپاره پکار دی. بغیر دې نه نظام نه چلیږي تر څو چې تفاوت موجود. خو کافي دلایل مو ویلې بس هم دونه د سړی په دې پوه دا تفاوت ډېر لازمي جز دی د زندګۍ او د غیر زندګي ممکنه نه ده چې په دې دنیا کې د صورت ونسي. خطا خو دې درې خبره باندې خو پوه شو. اوس خبره دا ده چې دغه نظام چې چلیږي موږ درته ویلې به استعداد هم تفاوت لري، وسایل تیار ټول شته. دې نه چې موږ او تاسو کله استفاده کوو طبیعي خبره ده چې موږ کار کوو میدان ته وړاندې کېږو، نو څوک به ډېر ګټي څوک به لږ ګټي، بالاخره نتیجه بیا راوځي. خبره تقریبا کلیر شو، حل شوله چې دا شیان ضروري دي په دې د نظام زندګۍ د چلشت لپاره. دا شیان ضرور دي چې دا موجود دي. اوس راځو دې خبرې ته چې په ځینو حالاتو کې مونږ بریتونه تاوو چې رزق مونږ ګټو مونږ کوو. خبره دا ده چې دا صحیح ده، دا خبره صحیح ده. خو ځوانه چې دا نن ته بریتونه تاووي چې زه یو شی یم او 10 کسانو 16 کسانو ته ډوډۍ ورکوم او دا راوړم ظالم خدای. خو ته خو فکر وکړه یو وخت کې وې څه که بالفرض لږ تصور وکړو چې مونږ او تاسو ټول مونږ باندې ماشومتوب تېر شوی دی. یو د ماشومتوب نه مخکې مونږ د مور په ګېډه کې په نس کې میاشتې تېرې کړي دي. هلته خو نه دفتر لرلو، نه ماموریت لرلو، نه ریاست و، نه ریاست جمهوری و، نه صدر اعظمي و، نه وزارت و، نه پټیا و، نه ډیروري و، نه کلینري و، هیڅ شی هم نه و.
په داسې حالت کې و چې موږ په خبره هم نه پوهېدلو، په دې هم نه پوهېدلو چې دې ته خوراک ته ضرورت شته نشته، څه قسم باید وکړو څه قسم باید ونکړو، دا شی پته نه هغه چا ته پته وه د اتې په ګېډه کې ګرځي، نه دې مور ته دا پته وه چې دې تنظام څنګه برابرېږي، دا تنظام هېڅ چا ته برابر نه، دا صرف یو ذات ته معلومات و چې هغه خالق کائنات دی، هغه ته معلومات و چې دا چیش ته ضرورت لري. هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې دی هغه تش ته ضرورت لري، دا نه مور ته پته لګي، نه ما ته پته لګي، نه تا پته لګېږي، نه پلار ته نه مور ته هېچ چا ته پته نه لګي. خو دا حالت خو په موږ ټولو راغلی دی چې موږ یو وخت داسې و چې داسې مرحله په موږ تېره شوې چې هغې وخت کې موږ هېڅ نه لرل، بس الله پاک هغه کړو. بیا د مور د ګېډې نه بیرون دا به انشاءالله وروسته بیا لږ تفصیلي وایو چې دا څه قسم کیدی شي. خو موږ دې ته ګورو چې بالفرض موږ په دې زندګۍ کې خو که نن کار کوو دغه یو وخت موږ داسې مرحله تېره کړې ده چې په هغې مرحله کې موږ بالکل د بل چا په هغه کې وو، هغه ډوډۍ هم خوله کې در اچوله، تی په خوله کې در کولو، بیا شودې در کولې، یا دا مرحله ورو ورو تله. اوس ته د دې وړ شوې، د دې جوګه شوې چې دغه لاندې نسل چې راځي د هغې وظیفه اوس ستا په غاړه شوه. اوس ته چې ماموریت او وظیفه او فلانکی بیا واده، بیا ماشومان راځي، بیا ماشومان پیدا کېږي، اوس خو ته د دغه ماشومانو چې آینده کې دغه سلسله وړاندې بیایي، دا اوس ته د دې مسؤل یې. بیا د بل دغسې د انسان د اول انسان نه شروع تر قیامته پورې څونه انسانان د دنیا ته راځي، دغه پروسیجر به طی کوي، په دې کې به هغه نو هغه وخت چې ته هېڅ شی نه وې، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، په انسان باندې داسې وخت راغلی و چې هغه هېڅ یعنی قابل د بحث نه و، هېڅ نه و چې نه و څه بحث به سړی پوهېږي، څوک نشته. نو داسې وخت په انسان باندې راغلی دی، نو هغه وخت را په یاد کې کم از کم چې هغې وخت کې زه څه وم، دا مسله شوه. اوس خلک وایي چې رزق مونږ ګټو، دا شیان مونږ هغه کوو. اول خو دا ده چې دا د رزق ټول وسایل چې کوم یو دي، قسم په خدای که نه دا ټرمپ پیدا کړي، نه دا بوش پیدا کړي، نه دا پوتین پیدا کړي، نه چنګ پنګ د چین والا که نه ده پیدا کړي، نه جاپان والا پیدا کړي، نه والا که دا زموږ مفکر چې ځان ته وایي که ده دا وسایل پیدا کړي، خپله محتاج دی بیچاره همدغه شیان چې دا کوم الله پاک پیدا کړي دي نه خوري. نو هغه نر څوک دی چې په دې دنیا کې دا دعوه وکړي، هغه نر څوک دی چې په دې دنیا کې دعوه وکړي چې دا رزق وسایل ما پیدا کړي دي، دا څوک خو دې وایي که نو ته او ټرمپ او بوش او پلانکی چې دا ته اوس دې مرحلې ته رسېدې، تا باندې وخت کې ماشومتوب تېر شوی، هغې وخت کې څه شی و، هغې وخت کې دا وسایل چا پیدا کړي چې ته دا غورې وایي چې ما پیدا کړي دي. دې نه مخکې چې تا پلار و، ستا نیکه و، ستا غور نیکه و، ټر نیکه دی و، هغې وخت کې ته چېرته وې، هغې وخت کې چا پیدا کړي و. خو دا چې د سلسله لاړ شي اخر خبره دې ته رسېږي چې نه موږ نه مخکې دا وسایل چا پیدا کړي و، هغه مقتدر ذات و، هغه ذوالقوة المتین ذات و چې دا شیان پیدا کړي و. اوس راځو اصلي مسلې ته. دا خو واضحه شوه چې د ټول دنیا د ژوند وسایل ټول الله پاک د انسان د پیدایښت نه مخکې پیدا کړي وو، او چې کله دا انسان پیدا شو نو د هغه د خپل اختیار په حساب باندې چې د هغه چې خوښوي چې نه خوښوي، چې کوي چې نه کوي، بس د دغه وسایلو نه سړی استفاده کوي. اوس راځو دې ته چې موږ هغه ته اشاره وکړه مرحلې ته. انسان نه بحث کوو، موږ وروسته بیا د رزق په وسایلو باندې بیا بحث کوو. د انسان نه موږ بحث کوو. انسان موږ تاسو ویلی دی ابتدا نه نیولې، اول انسان چې الله پاک پیدا کړی تر قیامته پورې چې د انسانان راځي د ژوند مختلفې مرحلې لري. یو مرحله هغه ده چې لیس شی مذکوره، هېڅ شی نه و، بس هېڅ شی نه و، هېڅ نه و. لکه موږ تاسو پوهېږو یو ماشوم دی، ماشوم راغټېږي، بیا زلمی کېږي، بیا د واده کېږي، بیا واده کوي، د چې کوم اولادونه پیدا کېږي د خپله اولاد دی، د خپله ماشوم دی، د خپله ماشوم دی، نه د اولاد سوال نه پیدا کېږي، سوال دی. خو یو وخت کې راځي دی زلمی شي، بیا واده وکړي، واده نه وروسته بیا دته په اصطلاح سره هغه پیدا کېږي، اولاد پیدا کېږي، د اولاد بیا هماغه مرحلې تېري، بیا ځوانۍ ته بیا هغه واده کوي، بیا چې دا بس سلسله شکل ته را روانه ده. اوس دلته موږ راځو دې خبرې ته چې دغه په مراحلو کې جدا مرحلو کې د رزق مسله څه قسم الله پاک څه قسم ترتیب کړی ده. صرف یو مرحله وایي، یو برخه وایي، ټول نه بیا ټول حل کېږي. اوس انسان کوم چې دی اول خبره خدا ده چې دا ځوان او دا هلک او نجلۍ واړه دي، ماشومان دي دواړه. ابتدا نه نسو، بالکل ابتدا نه نسو، یو ښځه او نر دی واده کوي.
خو د واده نه مخکې دې ته خیالي چې د جلۍ او د هلک د سړي او د ښځې داسې به ووایو دې دواړو په وجود کې الله پاک عز وجل د نارینه په وجود کې داسې شیان داسې فابریکه داسې هغه ایښې ده چې هغې ته د آینده اولاد د تولید هغه په دې کې یو برخه په دې کې شته د اولاد د تولید یو برخه په دې کې شته په نارینه کې د اولاد د تولید یو برخه په زنانه کې شته په ښځه کې شته بیا چې کله دوی واده وکړي د واده نه بعد بیا چې کله واده وشي د واده نه بعد بیا هغه د نارینه وظیفه دلته ختمه شي بس اولاد هغه د تولید او د غټوالي او د ټولو مرحله بیا پاتې شي زنانه ته نو د هغه وخت کې چې په نارینه کې سپرم جوړیږي او په ښځه کې تخمه اووم چې ورته ویل کېږي دا جوړیږي دا دواړه سره یو ځای کېږي دا دواړه چې سره یو ځای کېږي اوس دې ځنه موږ شروع کوو چې دلته اوس څه قسم هغه راځي اول خبره دا ده چې دا سپرم چې کوم یو دی دا سپرم سره په خوا کې داسې اوبه موجودې دي داسې اوبه شته چې موږ او تاسو معمولا دي موږ او تاسو په دې قرآن عظیم شان کې په دې ځای کې نطفې په شکل باندې راغلی دی نطفه ده دا نطفې له اصل په مجموع کې هماغه اوبه چې کوم یو د نارینه په وجود کې دي چې سپرمونه لري خوا کې په دې کې ګوره یو جز کې سپرمونه دي چې کم از کم په یو انزال کې چې کله نارینه انزال کېږي اوبه خارجيږي نو د فزیولوژي کتابونو لیکلي چې 400 میلیونه سپرمونه په دې کې موجود وي نو بیا اولاد کېږي که کمې بیا نه کېږي دا یو مسله ده دا ډېر مهم شی دی امبریولوژي کې خو اوس دغه دا انزال چې کېږي په دې کې دونه سپرمونه خارجيږي دا سپرمونه بیا دوه قسمه دي یو ته ایکس وایي یو ته وای وایي یک ته ایکس یک وای د نارینه په هغه کې چې کوم یو هغه خارجيږي دغه اوبه چې دا سپرم میزان سره عمل کړی دې سره ګوره څه شیان خوراکي مواد هم شته خوراکي شیان شته د انتقال لپاره څه هغه لري حرکت لري خپله د سپرم داسې هغه پکې ځای په ځای شوی دی چې هغه بله خبره دا د سپرم خپل ساختمان چې کوم یو دی د سپرم یو سر دی یو ملا ده یو لکۍ ده دا لکۍ خوري په دې باندې حرکت کوي دغه ملای چې کوم یو ده د غاړه چې ورته ویل کېږي د سپرم سر چې ور باندې د غاړه به ورته وایو یا تنه په دې کې موږ مخکې لږ درس کې یو خبره کړې وه چې په هغه حجراتو کې چې ډېر کار کوي ډېر فعالیت کوي لکه د زړه حجرات هغې کې یو شی زیات موجود دی هغې ته مایتوکندریا یو پاور پلانټ چې موږ ورته ویل چې هغې کې انرژي تولیدېږي دا په دې سپرم په دغه ګردن چې ورته ویل کېږي نیک په دغه ځای کې دلته ډېر دي او همدغه انرژي د هغه ته برابروي دي د سپرم دپاره چې تر څو هغه هدف ته ورسېږي اوس خبره دا ده چې دا خو د سپرم کیسه شوله چې په خپله په سپرم کې انرژي ځای په ځای شوې ده چې تر څو دا حرکت وکړي ځان خپل هدف او مقصد ته ورسوي دا یو جز شو دغه غذایي سیستم او د رژیم او د حرکت او د ټول شیان چا ورکړي دي اول دې ته سړی ورکړي دا څوک دی دا ذوالقوة المتین دی یو دویمه خبره دا خو د دې خوا نه راغی دا بل د دې خوا نه چې راځي په زنانه کې چې کوم اوم یا تخمه یا هګۍ ساده الفاظو کې وایي دا چې تولیدېږي دا خپله په داخل کې تاسو خیالي کله چې تاسو هګۍ ماته کوي په هګۍ کې سپین دی او سره دي وبخښئ سره نه زیړ دا زیړ او دا سپین چې کوم یو دی دا سپین مکمل چې کوم دی دا پروتین البومین او دا شیان مختلف هغه دی چې دا خوراکي شیان دي خوراکي مواد دي دې سره خوا کې هغه زیړ چې کوم یو دی د زیړو کې سپرم هم دی او په دې زیړو کې ډېر زیات ویټامینونه مالګې خوراکي مواد شحم دا څوک چې په فشار مرض لري هغه ته وایي چې د هګۍ زیړ مه خوره هغې کې وجه دا ده چې دې کې باقاعده شحم دی او مواد غذایي پکې دي اوس مثال یې شی ورکوو دغه چرګوړی هګۍ چې چرګوړی پیدا کېږي تاسو ګورئ هګۍ باقاعده موږ پخو روزانه ټول خلک خوري خو دا که د هغه لاندې کېدې د چرګې لاندې کېدې او یو وخت راځي چې تقریبا 100 راځي باندې په دې ماشینونو کې زر کېږي ځکه هغوی حرارت هر څه ورته برابروي نو 100 ورځې هر څو ورځې چې راځي نو دې نه بیا ورو چرګوړی راوځي چې چرګوړی راوځي هګۍ چې ګوري هېڅ پکې نشته هغه زیړ او هغه سپین چې په داخل کې پراته وو په چرګوړي بدل شوي دي
او هغې کې یو خالګاه یو سر کې خالګاهي باقاعده د دې هغه خپله اکسیجن هوا پکې ځای په ځای شوي چې دغه هوا نه هغه چرګوړی استفاده کوي تر څو پورې چې دی بیرون راوځي. بیا چې کله دی مکمل شي ارزه شي بیا نو هغه شی وټکوي دېسته بس هغه ماته شي بس د نور راوځي. تعجب خبره ده د سړی ورته دې پروسیجر ته سړی وګوري ډېر عمیق غوندې دی چې هغه شیان چې موږ به روزانه پخول خوړل هم بله ورځ ګوره ځینې خلک هګۍ وخوري هګۍ حرارت درجه هغه ځای کې داسې وي چې کله تخ ماته کې چې ګوري روغ چرګوړی پکې پروت دي کله ویني پکې وراشي هغه لا نه یې شوی چرګوړي نه یې بدل شوی ویني پکې ګند غوندې شی ته نه جوړ شوی. نو اوس دغه هګۍ چې کوم یو دا په خپل ذات کې باقاعده نظام غذایي خپل غذایي مکمله غذا لري تر څو پورې چې اوس خبره کوو دغه هګۍ چې په زنانه کې تولیدېږي دې سره خپل خوراکي مواد خپل پیټ یې ورسره او دا چې سپرم هم راځي دې سره هم دا خپل شیانې تر ضرورت پورې چې تر څو رارسېږي د خپل هدف ته که په لار کې مړ شو مړ کېږي نو 400 میلیونه دی په دې کې خو یو دانه صرف کامیابېږي هدف ته رسېږي نو دا ټول ختمېږي. نو دا یو دانه چې رسېږي تر دې ځایه پورې دې سره کافي ارڅه وسایل شته. بچ بیا دلته سره یو ځای شي نو دا د هغه د سپرم سر په دې هګۍ کې ننوځي بس نور شیان نور ټول ورک شي صرف دا یو دانه کامیاب شي نور ټول لاړ شي. دا چې کله ننوځي بیا نو مکمله دا حجره چې کوم یو ده دا نیمه حجره ده د هګۍ نیمه حجره ده دا سپرم نیمه حجره ده چې کله یو ځای شي بیا مکمل دا د انسان د درویش کروموزومونه دي دې کې دواړه شپږ څلوېښت سوه کې د انسان حجره شپږ څلوېښت کروموزومونه لري. داسې نه ده چې دا دې شپږ څلوېښت دا دې شپږ څلوېښت نو بس څو به تر شپږ څلوېښت دوه نوي راځي لکه چې نو دوه نوي چې سره یو ځای شي خدا زه څه بلا به ترنه جوړ شي اخر انسان نه به غر جوړ شوی ځکه الله پاک مخکې نه هلته یو خاص انقسام میوز او میتوز داسې جوړ کړی دی چې نور بدن کې میتوز انقسام دی چې د مون حجرات تقسیمیږي نو هغه شپږ څلوېښت کېږي خو په کوم ځای کې چې جنسي حجرات دي هغه خو دوه یو ځای کېږي سره نو هلته بیا دا میتوز نشته میوز انقسام دی چې هغه بیا دا شپږ څلوېښت په دوو برخو ویشل کېږي درویش یو طرف درویش بل طرف بیا دواړه چې سره یو ځای شي نو بیا شپږ څلوېښت پوره کېږي که داسې نه شي خو بیا خو د کروموزومونو تعداد چې فرق پکې هغه شی شکل فرق کوي ورسره. نو یو خبره هم دا وکړه چې دلته د دغه ځای کې چې د نارینه نه کوم شی راځي او د زنانه نه راځي دا خپله خوراک مراک الله پاک بندوبست ورته کړی دی دا دلته راغله دا یو ځای شو خو خبره دا ده دلته لږ شاته نور هم تګ پکار دی. اوس دغه ښځه چې چا په واده کړی ځان ته اوس د ښځه شو مخکې جلۍ اوس ښځه شوه او دا سړی مخکې هلک اوس سړی شو که نه سړی ته نه جوړ شو. نو اوس خبره دا ده چې په ده کې د دې ښځې په وجود کې او د ده په دې وجود کې اوس الله پاک څه بندوبست کړی دی چې دلته دې مرحلې ته رسولی د هغه په داخل کې اوس خیر هغه به لږ شاته لاړ شو دغه جلۍ چې کوم یو واده شي د واده نه بعد بیا د ماشوم طفل پیدا کېږي واده نه وروسته نو دلته دغه د دې جلۍ په داخل کې د جلۍ په داخل کې مخکې نه لا دا وړوکې وه هغه د په وجود کې داسې وایي د تاسو کتابونه چې امبریولوژي یا جنین شناسي وګورئ په هغې کې وایي چې کله ماشومه د مور په ګېډه کې ابتدایي حالاتو کې بلکل ابتدایي حالات دي په میلیونونو هګۍ د دې په وجود کې ماشومه د مور په ګېډه کې ده ماشومه جلۍ د مور په ګېډه کې ده د دې په داخل کې چې کوم یو تخمدانونه دي په دې کې په میلیونونو باندې هګۍ پکې بیا چې کله ورو دا هغه زیاتېږي عمر زیاتېږي په دې کې څه د منځه بالاخره د ماشومه پیدا شي چې کله پیدا شي نو کم از کم 100 لکه هګۍ به پکې بیا 100 لکه هګۍ پکې بیا چې کله دا غټېږي چې کله دا پیغلتوب ته رسېږي او اولین هغه پې راځي ماهوار مرض پې راځي په دې وخت کې دې تعداد زرګونو ته راښکته شي لکونه هم لاړ شي میلیونه هم لاړ شي ټول ختمه شي بیا ورو برابرېږي دې ته چې په دې کې کوم یو چې د اولاد د پیدا کېدو دپاره انتخاب شوي دي ذوالقوة المتین انتخاب کړي پاتې کېږي یا نورې ټولې زی بالاخره داسې فکر وکړه 100 سوه اخر چې کله دا پیغله شي واده شي دې نه بعد په دې کې صرف 100 دانې کار کوي بس دا نورې ټولې ورکې شوي ختمې شوي منزل هماغه چې د چا په باره کې مخکې نه فیصله شوې ده هغه پاتې کېږي نور به ځي.
اوس خبره دا شوه، دا خو یو طریقه شوه چې د ښځې په وجود کې هغه وخت چې لا دا جلۍ وه، دا د مور په ګېډه کې وه، دا نظام مخکې نه داسې بسته شوی او دې ځای پورې راغلی و. بیا چې کله دا جلۍ پیغله شي، د مجرد اول پیغلتوب سره، د اولې ورځې پیغلتوب سره، دې نه مخکې څه په اعصابو کې څه تغیرات راځي ته په بدن کې، خو چې اول ځل په دې کې د پیغلتوب اثار ښکاره شي، نو تاسو چې جنکیان لیدلي دي، نه یې سینې شته، نه یې وچه کلکه او دې غوندې هغه یي. خو وروسته چې څنګه پیغلتوب شروع شي، نو دلته دوه درې شیان پیدا کېږي. اول دا دی چې دا دې ته اوس اماده ده چې دا ماشوم پیدا کړي، ماشوم راوړي، اولاد یې وشي. نو دکې څو شیان دلته دکې موجودېږي په دې جلۍ کې. اول خبره پکې دا چې د دې سینو ته، سینې بلکل د هلک او د جلۍ سینې په ابتدایي حالت کې دواړه یو شی، هماغه نه دونه سر لري، نور پته نه لګي ټوخوي. خو د دې نه وروسته چې کله پیغلتوب شروع شي په زنانه کې، نو دلته د دې سینې ورو ورځ په ورځ را برسېره کېږي، راغټېږي. یو خبره دا شوه، دغه سینې چې دلته را پیدا کېږي، دې کې اصلي خبره چې ده، دلته اوس دغه سینې خو ماشوم خو تیر وي، دغه جلۍ چې اوس نوې پیغله شوې، خو دا خو دې ته اماده کېږي نوره چې باید اولاد یې وشي، ماشوم یې وشي. نو دې په سینو کې د آینده ماشوم دپاره د غذا بندوبست دلته تیار شوی دی. خپله دا سینه چې کومه، دواړه سینې دا داسې دی لکه د انګور وږی چې د کومه دی، دا یو ډنډر لري سر کې، بیا د دې نه چې لاړ شي بیا شاخونه لري، بیا شاخونه کې بیا واړه شاخونه دي، واړه شاخونه کې بیا نور واړه شاخونه دي، بیا هغې کې دانې دي، باقاعده د انګورو دانې. که تاسو داسې غټ وړوکی ویږه نه غټ ویږه، اوس دا وږی غټ ویږه یې په هغې کې ډېره کیسه یې غټه روانه یي، لاندې شاخې بیا بل شاخې بیا بل کې نور بالاخره د هر شاخ په اخر کې بیا وړوکې څانګې په سر کې بیا دانه یي. نو کم از کم 100 یو نیم 200 دانې په یو وږي کې داسې غټ چې داسې وړوکی شته چې 2-3 دانې لري. خو دا داسې فکر وکړئ لکه یو غټ وږی د انګور وږی په دې سینه کې دلته ځای په ځای شوی دی. دې سر چې کوم یو دی دغه دی چې د ماشومې خوله کې دی، ته نپل ویل کېږي، دا دې خوله دلته راوتلې لکه د عیناً د انګور هغه ډنډر چې تاسو د هغه نه راپرې کوئ، دلته راغلی، نور یې نه دی پکې. دا باقاعده په دې سینه کې دغسې ځای په ځای شوي لکه دا زما ګوتې غوندې، او په هغې کې دانې دي. د هره دانه کې بیا خاص حجرات، خاص اپیتیلیم حجرات ورته ویل کېږي، هغه هلته ځای په ځای شوي په دې کې دا جوړ کړی. دلته دغه حجرات چې کوم یو دا د دانې دیوال جوړ کړی دی، دا د دانې دیوال خپله وظیفه د دې لري چې دا د هغه کې شودې د تولید کړي، او دا شودې په دې دانو کې لکه د انګور دانې مونږ ویلې، د انګورو په دې دانو کې په دې خالګه کې دا شودې جمع کېږي چې ښه که تاسو خیال تاسو که دې ځای نه لاړ شو، دلته ډېر متوجه کېږو، غوا ته که لاړ شو، غواګانو ته چې دا مونږ او تاسو معمولا شودې لوشو، نو که خیال یې سارې چې ولوشې، چې ولې ولوشې، هغه غولانځه پوچه شي، بیخي داسې وي. خو بیا که تاسو خیال یو ساعت یو نیم ساعت چې ورو غټېږي، او ځینې غولانځې خو سمې دونه بلاګانې چې سړی ورته تعجب وکړي چې دا پښې داسې کتلی نه شي که نه، حرکت نه شي، دونه ډکه شي. نو کم از کم تاسو فکر وکړئ چې یو غوا 25 تر 40-50 کیلو پورې یو غوا شودې کوي. نو چې 50 کیلو په دې شي کې ورنه واچو، خامخا داسې یو بلر شی به ځان پسې تړلی وي. نو دا شي، دا چې دا شودې همداسې بیا چې هغه ماشوم یا هغه د خوسکی چې هغه شودې کش کړي یا موږ یې راولو شو، نو پوچه شي، وروسته بیا ډکه شي، بیا ماسپښین مازدیګر شي، بیا خلک پسې بیا په ماشین باندې هغه باندې را پوچه کړي، بیا ډکېږي، بیا پوچېږي، بیا ډکېږي، بیا هغه کېږي. دلته باقاعده دا شودې په دې کې تولیدېږي باقاعده. اوس خبره دا ده، عجیبه خبره خو دا ده چې دا د شودو د تولید پروسیجر ډېر ناشنا غوندې خبره ده د رزق په دې مسله کې. اوس دلته بیرته به راشو د خپل انسان ته. د انسان په دې سلو کې چې ما ویلې د انګورو دانې په شان باندې، بالکل تاسو که شکلونه وګورئ، دا شکل باقاعده هلته کړي د انګورو د دانې په شان باندې، داسې د انګورو د وږي په شان باندې. بیا هلته دا راځي، بیا دې یو اخري هغه نپل چې ورته ویل، دا چې ماشوم کله خولې کې ونسي، بیا شودې پکې راشي. نو هغه شودې وڅکي بیا چې لاړ شي، بیا دستي نورې نه ختمې شي که نه. ماشوم فرق لري، وړوکتوب کې کم یې خوري، وروسته بیا سمه بلا ته نه جوړ شي، بیا ټول تش کړي چې بس نه کله ماشوم هم په ژړا شي چې شیخ خو نشته، داسې وچ په وچه د تیته ځای اچولی یم، بیا به ژاړي که نه. دا یا بعضې زنانو بیا شودې کمې ډېرې نه تولیدېږي. دا مختلف مسایل دي بیا پکې. اوس راځو دې خبرې ته.
لږ دقیق سړی فکر وکړي دا خو الرزاق ذو القوة المتین دا دوه الفاظ چې ورسره راغلي دا ډېر زبردست خبره ده. دې خبره نه ده داسې اسانه خبره ده، ډېره غټه خبره ده. نو دلته چې دغه شودې چې په دې تکې تولیدېږي دلته څو شیان دي ګوره ډېر مهم شیان دي. یو خبره خو دا ده چې د دې د شودو د دې تی دا مونږ چې سینې ورته وایو د دې په داخل کې دې ته اصل میموري ګلینډ ویل کېږي. د شودو غدوات دي دا غدې د باقاعده ډېرې غدې په دې کې دي. دا غدې میموري ګلینډ چې کوم ورته ویلي د هغه غدوات چې په دې کې شودې تولیدېږي. د دې دا ساختمان د بیرون دا د هر یوې په اصطلاح سره د انګور د هرې دانې مونږ چې مثال ورکوو د هرې دانې په اطراف کې چې کوم حجرات دي کوم دیوال دی د دې حجراتو خاص باقاعده وظیفه دا ده چې دا به شودې تولیدوي او داخل ته به ورکوي. څنګه تولیدوي اوس دلته یو خبره ده قرآن عظیم شان کې آیات راځي وایي تاسو هغه شودې څنګه په مزه باندې خورئ چې یو خواته خوشایي بل خواته وینه ده. که وایي ګورئ چې د دې خوشایو د دې وینې په منځ کې دا پاکې صفا سائغا للشاربین چې ډېره ښایسته خوندوري د سکونکو خلکو دپاره. خو که لږ اننه پکې ورننوځې مونږ دا خلک کله ویلی دا میټایان چې جوړېږي خلک یې څه په مزه خوري. خو د دې د جوړولو زیاته چې لاړ شي چې وایي ګورې دا څه قسم جوړېږي یقین په خدای که څوک هغې ځای ته ورغی چې کوم ځای کې دا میټایان جوړېږي که په عمر یې خوري په عمر یې بیا نه خوري چې یو قسم حال روان یې هلته دا ګوړه چې جوړي ګوړه مونږ څنګه په مزه خورو خلک یې خوښوي. خو که د ګوړې د جوړېدو زیاته ورغلی او لږ یې وکتله بیا یقین بیا نه خوري سړی. ځکه وجه دلته اوس دغه شودې چې مونږ یې څونه په مزه باندې څکو او هر سړی او بهترینه غذا تقریبا کامل ترینه غذا چې کوم دغه شودې دي. خو خبره دا شودو کې چې لږ د حیوان دی څاروي دی غوا دی د پسو دی وزې د میږ د اوښ دا مونږ چې شودې د میږ د دې شودې چې مونږ خورو دا که لږ داسې ورننوځي د میږ د وجود دی ننه داخل ته او یقین په خدای که دا شودې بیا وڅکې یقین په خدای که دا شودې بیا وڅکې ځکه چې هلته یو لویه نخره روانه ده پکې. نو چې قرآن عظیم شان خپله وایي چې د مابین د خوښیونو او مابین د وینه کې دا شی کېږي. اصل خبره دا ده دا شودې اوس څنګه تولیدېږي د دې تولید خبرې سړی لږ وڅېړي چې دا څه قسم تولیدېږي. ګوره مونږ او تاسو لږ مثلا غالبا مخکې درس کې تکرار شو مونږ چې کوم خوراک خورو نارینه حیواناتو کې هم د سپیکر وکړو نبات مونږ پالک وخوړه یم ګندنه وخوړه یم شلغم وخوړه یم ګازرې وخوړه یم کدو یا هر شی چې ټنډۍ منډۍ دا څه بلا چې دي دا ټول شیان چې موږ تاسې په خورئ دا چې کله لاړ شي داخل ته نو د خولې نه ځي بیا معدې ته د معدې نه ځي بیا کولمو ته کولمو کې دا تجزیه کېږي په دوه قسمه موادو باندې. یو هغه مواد چې هغه مفید او ګټور مواد دي مونږ ته ضرورت دی هغه باقاعده د کولمو په دې جدار کې دا جذبېږي ځي جګر ته جګر کې بیا داسې تعاملات کې بیا ځي زړه ته زړه بیا پمپ کوي ټول بدن ته رسوي اخونه دا وینه فضوله مواد راخلي بیا هغه فضوله ځایونو ته او ګردې او د سږو دې ته رسوي. نو مطلب هم دا و چې کوم شی چې ضرورت نشته فضوله مواد یې هضم شوي نه دي هغه کولمو کې چې غټو کولمو نه ځي تشناب ته بس هلته اخري ځای هغه ځای دی هلته ایستول کېږي لاړ شي خلاص شي هغه بوی هم کوي بد بوی او هر څه لري. انسان عجیب شی دی چې یو خوا نه ګوري څه حال دی بل خوا نه چې ګوري په دسترخوان باندې څنګه په مزه خوري تشناب کې بیا هر سړي پوزه کلکه نیولي هماغه تا شی دی بل ځای نه خو نه دی راغلی چې بل ځای نه راغلی دی. یو ځل قصه را بیان شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل ویل چې د ملګري ورسره وتېرېدو یو ځای کې ډیران و د ډیران باندې بوی یو قسم بوی و دا چې لاړو داسې ورته ودرېدو نو ملګري داسې په هغه غوندې شو چې اوس په دې بوین ځای کې اوس ته څنګه ولاړې. نو حضرت عمر خو هغه سړی و نو د خپلو ملګرو ته ورته ویلی چې مونږ چې د تش دپاره جنګېږو د تش دپاره دعوې کوو دنګلې کوو دعوې کوو هره ورځ هم جنګ یو قضا او تضا او فرنګ تضا هغه دغه شی دی. دنیا چې خلک یې مستان کړي خلک یې ځان پسې لیونی کړي چوکیو کې په میلیونونه ډالره د انتخاباتو په دې کمپاینونو کې خلک لګوي چې ځان ته ووټونه کموي کې بیا په دې غمزدلې چوکۍ باندې کښېني او بیا دې چوکۍ دا هغه نتیجه دغه شی ده د ډیران دا بوی چې اوس تاسو نه غواړئ ده هغه شی انجام یې دغه شی دی. اوس خبره دا ده چې موږ کوم خوراک وخوړو په دوه برخو ویشل کېږي یو مفید مواد چې هغه ځي بدن ته یو دا غیر هغه مفید مواد هم چې لاړ شي هغه هم بالاخره په ګند باندې بیا بدلېږي وروسته.
نو دا ځي هلته بیا دې کې چې کوم خوراکي مواد مونږ خوړلي دلته دا باقاعده جګر ته ځي. بیا جګر کې بنا بر ضرورت د بدن مختلف حجرات مختلف قسم خوراکونه استعمالوي. لکه یو مثال ورکو، یمونږ په ټول بدن کې اصولا او قانونا د خبره هغه دا ده چې مونږ بدن حجرات د ګلوکوز نه استفاده کوي، د ګلوکوز نه معمولا استفاده کوي. او دا څومره خوراکونه چې مونږ خورو دا په دې کولمو کې او په دې جګر کې دا بدلیږي بالاخره په ګلوکوز په شکل باندې. دغه ګلوکون لایکوجن ورته ویل کېږي په داخل د بدن کې، دا په جګر کې جوړیږي، بیا د هلته ځي په غذا کې په اصطلاح سره ګلوکوجن هلته بیا ذخیره کېږي، د هغې نه بیا د مونږ بدن استفاده کوي. معمولا مونږ او تاسو خوراک په ټول بدن کې چې کوم یو دی په زیاته اندازه چې استعمالیږي غالبا 15% نه لا ډېر دا خپله ګلوکوز دی. او دا ګلوکوز په جګر کې دا اوس خو موږ رقم قندونه خورو، ګلوکوز خو نه خورو، اصولا ګلوکوز موږ نه خورو بلکې نور قندونه خورو. دا قندونه ټول هلته په جګر کې بیا په ګلوکوز باندې چې ګلوکوز یا ګلوکوز نور ټول بدلوي په ګلوکوز باندې بیا ټول بدن ته ځي او هلته بیا د دې نه استفاده کوي، ګلایکوجن په نامه یادېږي. اوس خبره دا ده دا ګلایکوجن بیرته چې کله عضلات او حجرات ته لاړ شي هلته بیا بدلېږي بیرته په نورو شیانو باندې، څه نوره نخره ده غټه. نو خبره دې کوه. اوس خبره دې ته راځي، موږ مسله د رزق مسله وه، د شیدو مسله وه. شیدې چې کوم یو دي په شیدو کې ګلوکوز نشته، دې کې یو بل قسم قند دی، هغې ته ویل کې لاکتوز لاکتوز په نامه قند پکې دی په دې شیدو کې. اوس خبره دا ده چې موږ په بدن کې خو هلته جوړ شوی غمزدلی ګلوکوز دی او دا ټول قندونه بدل کړي دي بالاخره په ګلوکوز باندې. ګلوکوز به ټول هغه ته د وینې ته ځي، د وینې په داخل کې چې کوم قند دی صرف ګلوکوز دی. ځکه وایي قند زیات دی او زیات کم دی، صرف ګلوکوز پکې دا ګرځي راګرځي، نور قندونه پکې نه ګرځي، نور قندونه په وینه کې نه ګرځي، هغه ضرورت نه وي ورته. اوس خبره دا شو، اوس موږ شیدو ته راځو. په شیدو کې خو لاکتوز دی که نه، هلته به څه کېږي. اوس تاسو فکر وکړئ دغه خوراک چې موږ خوړلی دی کې سکروز او فرکتوز او بلا بتر شاتو هغه بیل دی، فرکتوز دی په شاتو کې، د خوږوالی چې کوم دی په دې هغه کې په انګورو کې فرکتوز دی. پر ځن موږ او تاسو چې د غنم دا شیان خورو دا بل سکروز ده، بوره موره ده په دې غنمو، په دې وربشو، په دې وریژو، په دې کچالو، په دې کې دا شیان پکې جدا دي، نشایسته ده. هغه یو بل شی دی غاټ پول هغه ورته ویل کېږي پولي سکراید، بیا په بدلېږي په ډېر لویه نخرې په دې بدن کې. ښه دا راځي دغه ګلوکوز راځي وینه کې دی. اوس وینه راځي چې کوم یو ده، اوس دلته خو دا تیونه چې کوم یو دي سینې په دې کې ما درته وایي د 2 دانې میمري ګلینډ پکې دی، غټ نظام دی لکه د انګور د واګې په شان باندې. دلته چې دا وینه کې دا هغه راشي ګلوکوز راشي. اوس خبره دا اوس دلته خو ګلوکوز دی، هغې کې فرکتوز وایي لاکتوز دا به څنګه کېږي. دلته انزایمونه دي، لاکتوکیناز یا فرکتوکیناز یا ګلکتوکیناز، دا انزایمونه دي. اوس راغلی ګلوکوز دی هغې ځای کې په دې وینه کې قرآن عظیم شان چې وایي بین فرس لبنا خالصا سائغا للشاربین، د وینې او د فرس یعنی خوشایو ترمنځ دا شی راځي. الله دې خوشایي دي که نه په دې ګېډه کې دا شی دی موږ بد نو ورته اخلو، نو هغه شی دی بیا دا راځي داخل ته، بیا راځي وینې ته، وینه راځي بیا دلته راځي، بیا دې ځای پورې وینه را رسېږي، دې سینو پورې چې راځي دا وینه راځي، په دې وینه کې ګلوکوز را رسېږي. دلته هغه لاکتوکیناز چې کوم یو دی هغه شته فرکتوکیناز یا ګلکتوکیناز، دلته چې کوم راشي دغه ګلوکوز دلته په دې ځای کې په دې فابریکه کې په اصطلاح سره د شیدو د تولید فابریکه کې دلته دا بدلېږي په لاکتوز باندې. دا لاکتوز بیا په دې شیدو کې ګډېږي، بیا دغه حجرات چې دا د هغه دیوال جوړ کړی د په اصطلاح سره د دانې دې کې دا ګډېږي، بیا بالاخره ورو ورو لږ شیدې را جمعېږي، هغه دانه ډکه شي، دا دانه چې ټول ډکه شي. تاسو د انګورو ویږه لیدلې اول وخت کې دا اوس دومره شاخونه معلومیږي، لږ شی پکې معلومیږي، بیا دا ورو ورو بیا ګل کوي، بیا د ګل نه بیا دانې راوځي، بیا دا دانې ورو تقریبا 3-4 میاشتې خوراکونه او دا شیان سره اوبه او هوا د ټول استفاده کوي، بالاخره ورو داسې اول شنه دانې شي، بیا وروسته غټ شي، بیا لږ داسې سپین چک غوندې پکې پیدا شي، بیا وروسته چې راوخې خورې چې په کاب کې ایښي یا وایي منځې بیا پته سړي ته لګېږي څونه خوندور شی ته نه جوړ شي. خو ابتدا کې خو عادي شی دغسې شی دلته هم دی.
ابتدا کې ورو ورو دا شودې لږ لږ راځي بیا وخت چې په تېر شي څو ساعتونه بیا نو شودې پکې مکمل شي هغه ډک شي بیا نو ماشوم ته مور ورکوي بیا هغه کېږي. ځینې داسې خلک هم شته ځینې مونږ لیدلي چې ماشوم مړ شي که نه همدې تیخورۍ په وخت کې بیا هغه زنانه بیچاره څو ورځې دا سینې درد کوي هغه خو تولیدېږي هغه خو روزانه به ماشوم څکلی ورکولی بیا نو مصرفي دی اوس دلته مصرفېږي نه بیا درد کوي بیا معمولا بعضې زنانه چې بیا تنګې شي بیا خپله لوشي یا بل څوک ماشوم پیدا شي بس غېږې ته واچوي بس ماشوم ته تی ورکړي چې د دې خپل هغه تر څو پورې چې دا تی ورو هغه شي خپله بیا چې استعمال نه شي بیا خپله ورو وچېږي خو لږ وخت غواړي دا کم از کم چې هغه پروسیجر چې ده شروع کړی و د هغې دپاره چې وخت غواړي چې بیا بېرته عادیت ته راشي بیا بل ماشوم ته ځان اماده کړي. دا یو خبره ده. اوس خو دلته دا غذا باقاعده تولید شوه ځای شو دا پروسیجر و غټ دې ځای ته چې کوم خوراکي مواد په دې شودو کې چې کوم پروتین دي کوم قند دی او کوم نور شحمیات دي پکې دا فرق لري د نور سره دا فیصدي او دا ټول شیان دلته کنټرول شوي دي. دا داسې عادي خبر تاسو داسې فکر وکړئ چې په دې صرف د یو ټکي چې کوم یو غټ ریاست او مدیرت او په دې کې څومره کمپیوټرونه لګي دي دا ټول بالکل ثابت یو شی لاندې باندې نه کېږي ټول شیان منظم پر کې دا هر یو ټکي په زرګونو فابریکې هلته لګېدلې به د مورګلینډ کې چې دا کار کوي بیا ټول شی منظم راوباسي ماشوم ته خوله کې ورباسي. غټه خبره پکې بله دا ده چې دا شودې خو دلته راوتې دا شودې بیرون نه راوځي. اوس بله خبره دا ده چې دا مجرد ماشوم اول خولې ته واچوي ماشوم تی ته واچوي نو خوله باندې وایي اول ځل شودې نه راځي. که تاسو خیالي ساده مثاله به درته وایم دې باندې خو موږ نه پوهېږو ځکه ماشومتوب کې سړي ته پته نه لګي دا به څه کیسه وه خو په دې بیرون غواګانو کې زه درته یو شی وایم چې بیا خپله تاسو ته پوهېږي. که تاسو خیالي کله چې هغه خوسی دا خوسی چې ورته راخوښه کړي مور ته نو منډه باندې بس هغه بیچاره وږي منډې اخیستې په منډه ورشي چې منډه ورشي هغه تی راوخلي په دې خوله کې نه باسي خوله کې چې نه باسي هلته شودې نه وي دستي پکې نه پاسي تر څو چې دې ځای ته راځي هغه بیچاره سخت هغه شي یو دوه درې ځلې داسې ټېله ورکړي په دې سر باندې وایي کش یې کېده چې راوایي وهي لاندې کې بیا وروسته پکې بیا شودې راشي. اوس خبره دا ده دا خو موږ هلته دا پروسیجر ګورو بیا ښځې زنانه چې کوم یو دي که ماشین وي خو ماشین هم چې تر څو ورځي چې وخت تېرېږي اول شودې نه راخوشي کوي نو چې کله ښځه لاړه شي معمولا زنانه یې لوشي که نارینه یې لوشي چې لوشي اول چې ورشي هلته کوي تاسو خیال لږ ورته دقت وکړئ هغه ښځه یا زنانه یا نارینه څوک چې لږ پاکخور خلک وي نو بیا هغه لږ غولنځه وینځي معمولا هغه کوم شي کې چې موږ خو د کورونو کې موږ چې لیدلي همداسې دي هغه کوم ځای کې پتیله هر شی چې ورسره یا لوښی چې هغې کې هغې کې اوبه ځان سره وړي بیا دا اوبه د غولانځې ته ورشوندي پاکوي صفا کوي چې خامخا چې ګند مند او دا شیان ښه پاک شي بیا که خیال یې لږ داسې دوه درې ځلې څلور ځلې په لاس باندې داسې کې موږ نه یو متوجه خو زنانه دا کار کوي خلک نه یو متوجه ورته هغه یې څلور پنځه ځلې داسې کړي د هغې نه وروسته بیا دا ورو دا تی راډک شي بیا نو داسې جزت کړي بیا نو چغ بیا نو لاندې ورته لوښي کې بیا راپوه شي. اوس خبره دغه ځای کې ده دغه ځای کې ډېر کمال خبره دا ده چې کله دا زنانه یا ښځه یا ماشین هر څه چې دی چې دې تی ته ورشي دلته دا تی کې دلته طبیعي خبره ده که ماشین هم زور ورکوي که لاس هم زور به ورکوي داسې هغه کوي که او که خوسیا ورخوښه کې نو خوسیا هغه راکش کوي او که ماشوم تی ته واچول شي ماشوم دا شی هغه کوي زبېښي. دغه زبېښلو په وخت کې دلته یو قسم امواج عصبي امواج دې زنځیر هستن همدغه د تی والا مور کې په اصطلاح سره غوا کې یا پر شکل دا جی پاس الته په عصبي سیستم کې به الته یو غده ده هایپوفیز غده نومېږي هایپوفیز غده ورته وایي دا مختلفې برخې لري په دې مختلفو برخو کې دلته یو هارمون تولیدېږي هارمون کیمیاوي مواد تولیدېږي اکسیتوسین ورته ویل کېږي. دا اکسیتوسین چې کوم یو دی دا چې کله دا موج لاړ شي الته دا خو ډېر زر ځي دا د سکند مخکې رسېږي الته هغې ته بیا هغې ته الته خبر ورکوي راسنځي د هایپوفیز غدې د هایپوفیز غده به دغه کې لږ وخت تېرېږي چې دا دې خوا نه خو بالکل یو سکند څه دی سکند په 500 برخه کې شی رسېدلی هلته غرض داسې نه ده لکه موږ هغه کله یو کیسه راپیدا وایي د ظاهرشاه په وخت یو طیاره راغلې وه افغانستان سرحد ته راوښتې وه نو هغه سرحد نه چې راوښت هغه دستي خبر ورکړی و هلته هغه ته خو طبیعي خبره د ولایت ته بیا خبر ورکړی ولایت بیا چې څو بره سر ته رسېده چې هغوی څو دا سنجوله بیا خبر چې 3 میاشتې بعد یې احوال ورکړی چې اوس ډز به ډز پرې وکړي
چې 3 میاشتې بعد نو تیاره به ورته ولاړه وي چې د ودرېږي چې صاحب نه امر راځي چې وولئ نو بس 3 میاشتې به زه ورته ودرېږم چې امر یې ډز وکړي. خبره دغسې داسې مصیبت دي. دلته دا نظام نشته. دلته څنګه چې دلته هغه شي په د سیکنډ په 1500 برخه کې په 1 سیکنډ کې داسې حجرات موږ لرو چې په 1 سیکنډ کې 2.5 یا 2000 پیغامونه لیږي په 1 سیکنډ کې. داسې تیز حالت دی. نو بس خبر ورشي اغېزه نه بیا هغه هلته چې کله راځي هغه لږ وخت نیسي ځکه هغه شی راځي په وینه کې بیا وینه راځي دې چې راځي کې کم از کم څه وخت تېرېږي. بیا نو وروسته ماشوم ته چې شي دغه اوکسیتوسین هارمون راځي دلته چې کله راشي په دې ځای کې چې کوم یو الویولي دې ته ویل کېږي هغه دانوت الویولي یا کڅوړې دا شی موږ په تنفس کې ویلو الویولي یا هوایي کڅوړې دلته بیا د شیدو کڅوړې دي. دا چې کله راشي دې اوکسیتوسین خاصیت دا دی چې دا چې کله راشي دا داسې پیچک کوي موږ د پیچک کولو د زور شي داسې لکه هغه زنانه چې کله داسې کوي شودې ته نه راتویږي همداسې نه راتویږي نو هلته یې په زور کوي دی باندې. نو ماشوم چې کله خوله پې ولګي د خولې لږ وخت تېرېږي چې ورو بیا شودې را شروع شي. هغه اوکسیتوسین هارمون چې کله دلته راشي دلته چې څومره د انګورو دانې مثال چې موږ ورکړی الویولي هغه د شیدو کڅوړې چې کوم وي هغه د دې هارمون په واسطه باندې دا چې ورو پیچقېږي نو شودې طبیعي خبره دا ده چې تاسو که هغه هم لیدلی کله که فشار تاسو په ډاکټر کتلی ډاکټر چې دلته شی وتړي بیا دلته هغه کې یو شی ورته دلته ننباسي هغه درجې چې معلوموي یو بل شی ورسره یې دلته خوله لري خلاصېږي او بندېږي هغه شی بند کړي چې بند کړي نو چې داسې وپړسي دا شی داسې کوي نو هلته هوا چې دا چې ښه کلک شي چې کلک شي بیا ورو دلته لږ خوشي کړي چې لږ یې خوشي کړي هغه راټیټېږي بېرته هغه هوا کمېږي دې نه فشار معلوموي. دغه شی چې کوم یو دی دا پیچک کوي دغه شی په دې تیکې عینا اوکسیتوسین همدا کار کوي. نو هغه شودې چې په داخل د دې تیکې تولید شوي وي د دې اوکسیتوسین په باندې په وسیله باندې دا چې شی دا د ماشوم یا د خوسي یا د ماشین په واسطه باندې دا راوځي بیا هلته هغه لوښي کې جمع کېږي. اوس تاسو فکر وکړئ عجیب کمال خبره خدا ده چې ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین د پوخ او د متین قوت خاوند دی. دا ټول نظام پروسیجر د دې جوړول دلته ځای په ځای کېدل بیا د هغه کېدل بیا د دې لپاره ګلوکوز په لاکتوز باندې بدلول بیا دې ځای کې هغه د پروتین اندازه د شحمیاتو اندازه د اوبو اندازه د منرالونو اندازه هغې کې هغه د هغه اندازه د ګلوکوز او دې شیانو دا ټول اوبو ټول شیان چې کوم یو دي دا په یو خاص معین فیصدۍ باندې هلته موجود دي. د دغې شیدو او د نورو بیروني هغه چې کوم یو دي دا سره فرق د نورو شیانو خوراکونو دلته یو خاص شي. بیا د مور په شیدو کې چې دا شیان چې کوم دا د نورو سره بیا فرق لري نورو شیدو سره عام شیدو سره هر شیده چې تاسو د هر حیوان راواخلئ د بل حیوان د شیدو سره په موادو کې فرق وي اوبو کې فرق وي په ویټامینونو کې فرق وي په منرالونو کې فرق وي په شحمیاتو کې فرق وي په پروتینونو کې فرق وي دا ټول فرق وجدا دي جدا وي. اوس دا موږ او تاسو په دې سمندرونو کې ډالفین په نامه باندې یو قسم هغه دي د دې سره خوا کې دا ممېرې دا بچی راوړي دا تیل لري تی ورکوي خپل هغه ته په دې کې چې کوم یو دي په دې کې ډېر زیات بالکل هغه شودې داسې لکه مستې غوندې بالکل لکه چکه خو لږ خیر ډېر جامد دی چکې نه لږ دا مستې غوندې د هغې شودې چې کله هغه کې شودې بالکل داسې لکه مستو غوندې هغې کې د موادو اندازه پکې دونه ډېرې بیا د اوښ د نورو نه ډېرې بیا د میښې پسې بیا د غوا پسې دغه چې د میږې بیا داسې وزې دا موږ او تاسو معمولا په کورونو کې چې کوم زنانه هغه نه لري په اصطلاح سره شودې کمې نه هغوی وزې شودې معمولا ماشومانو ته د غوا شودې چې دي بیا هغه فیصدي زیاته دی نه شي هغه کولی نو ښه شودې د ماشومان دپاره وزې شودې د هغې کې د اوبو مقدار او د ټولو شیان تقریبا ماشوم سره نږدې فیصدي برابره ده. اوس تاسو فکر وکړئ چې الله پاک عز وجل دا څومره کمپیوټري نظام باندې دا شی جوړ کړی دی چې بالکل فیصدي ټول شیان د دې ماشوم د دې معدې او د کولمو د دې ټولو شیانو تناسب سره دا شی برابر په ټوله دنیا کې تر ټولو بهترین خوراک او غذا چې ده د ماشوم دپاره صرف د مور شودې دي بس. بلکې په ځینې مملکتونو کې دا به تاسو نه اورېدلي چې په ځینو مملکتونو کې چې څوک څومره ډېر خپل ماشوم ته تی ورکوي لکه 2 کاله د هغه رضاعت وخت په دې ټایم کې حتی ځینې مؤسسات شته هغوی باقاعده د ښځو له ورځي انټرویو ورسره کوي ته په ماشوم ته څونه میاشتې ته تی ورکړې دا سنجوي
ښه په بیا د ورځ کې څو ځلې ورکړی 2 ځلې 3 ځلې 4 ځلې چې کومو زنانه و په دې 2 کلونو کې تر ټولو زیات ټایم ماشوم ته ورکړي هغې ته جایزه ورکړي. WHO باقاعده د نړیوالې ادارې د صحت ادارې چې WHO چې ورته ورلډ هیلث اورګنایزیشن چې ورته ویل کېږي دا باقاعده په دې باره کې د هغه خلکو ته به جایزې ورکړي چې د امور یعنې معنا دا چې دا ښځې دې ته تشویق شي چې دا خپلو ماشومانو ته ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.